ها د ورور سوال کړی دی چې ما قسم خوړلی دی په یو کار باندې چې زه به داسې نه کوم اوس غواړم چې دا کار وکړم نو څه وکړمه قسم یې خوړلی چې زه به دا کار نه کوم اوس یې زړه کېږي چې دا کار وکړي نو اوس زه څه وکړم جواب د دې مسلې هغه دا دی یادې کوي او دا اهمه مسله ده ځکه چې د قسمونو دا خبره اکثر دی معاشره کې او کورونو کې او خلکو منځ کې راځي یو سړی د قسم وخوړو چې زه به دا پلانی کار نه کوم او بیا دې واپس کېده غواړي دې کار ته قسم نه بعد پیمانه دی وایي نه زه دا کار وس کومه نو دې واپس کېدی شي دې کار ته چې کله دې کار کې څه حراموالی نه وي بلکې حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه کله قسم وخورم فارى غیرها خیرا منها بیا وینم چې د دې نه دا بل کار غوره دی نو کفرت عن الا کفرت عن یمیني واتیت الذي هو خیر نو بیا څه چل وکړم د قسم کفاره ورکړم او کوم کار چې غوره یې هغه وکړم نو جواب دا شو تا ځان منع کړو د یو کار نه چې زه به دا کار نه کوم او په دې کار کې خیر دی نو څه به کې کفاره ورکړه قسم مات شو کفاره ورکړه قسم مات شو دې ته په عربي کې الحنث وایي بلکې د خیر کار چې نو بیا قسم ماتول مستحب دي کله نه کله ګوره واجب شي کله نه کله څه شي واجب شي چې لازم به ته د قسم ماتې کله نه کله د قسم ماتول حرام شي لکه اوس یو سړی دی هغه دا وایي چې زما دې په الله قسم زه به شراب نه څښم او بیا یې تپوس وکړي چې زه دا قسم ماتوم جایز دی وایي کفاره ورکړو بیا هم نشي ځکه چې دا کار حرام دی نو دې ټیم کې واپس کېده د لپاره څه دي هغه حرام دی کله نه کله واپس کېده واجب شي یو سړی وایي په الله مې د قسمي جومات ته ومانځله نه ځم ماتوي به ماتولی شي که ماتوي به قسم به ماتولی شي د دې څه مطلب یې خبره اختیار کې نه ده ځکه چې اخو ځان د حرام نه منع کړی ها زما دې په الله قسمي چې زه به د خپل رور سره وي خبرې نه کوم ماتوي به که ماتولی شي ماتوي به ولې به ماتوي ځکه چې دا خبرې نه کول دا حرام دي زما دې په الله قسمي که د پلاني تپوس له لاړم یو خپل یاد کو ماتوي به ځکه چې صله رحمي خبره ده رشتې قطع کول داسې دي دا خو حرام دي خو هر حال کې به څه ورکوي کفاره به ورکوي ځکه د قسم خوړلی کفاره به لازم ورکوي هم که چېرته د رور مطلب دی گنجایش پکې ګوري چې زه به دې کار ته واپس شم او په ما به څه نه وي نو دا نه کېږي قسم چې دې خوړلی دی د هغې بې حرمتي خو وشوه که نه اگر که په تا لازم و چې ته دې کار ته واپس شي خو بې حرمتي خو وشوه که نه یو سړی وایي زما دې په الله قسم وي زه منزله نه ځم په دوست قسم ماتول څه دي لازم دي کفاره پکې شتي ولې کفاره شتي د قسم بې حرمتي خو وشوه که نه د الله نوم ذکر کړی زما دې قسم نو کفاره به ورکوي ها د هغې نه بعد یو خور سوال کړی دی وي زما د بچي کور کې وراني کوي کله مې دومره تنګه کي وي زه ورته وایم چې په الله مې دې قسم وي چې ستاسو د لاسه به یو ورځ ما ته د زړه اټیک کېږي سوال دا دی چې د دې قسم څه کفاره ده جواب اول دا خبره یاده کوي دی خور چې دا کومه خبره دی بچو ته کړې دی چې زما دې په الله قسم تاسو زما دپاره ورځ د زړه د اټیک سبب جوړېږي ما ته به د زړه اټیک کېږي دا هغه قسم نه دی چې الله پرې رانیوه کوي دې ته وایي الیمین اللغو بې فایدې قسم د الله معاف کړی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم
ولكن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، مضبوط قسمونه الله په هغې رانیوه کوي. په دې قسمونو الله څوک نه رانیسي. لکه لغو قسم څه ته وایي؟ چې مقصد د دغه خبرې نه وي، مقصد د قسم تړل نه وي. لکه کله نا کله یو نیم سړی هسې خبره کوي، نه والله نه نه نه، دا والله د یو نیم سړي په ژبه باندې هسې راوړېدلی، قسم یې مقصد نه وي. نو دا مور چې د بچو ته قاریږي چې قسم ملې تاسو وما لیونی کړي، نو د دې مطلب دلته قسم ای نه وي. دې ته الیمین اللغو ویلی کېږي، بې فایدې قسم. په دې الله رانیوه، په دې الله رانیوه نه کوي. دویمه دا خبره ورسره یاده کړئ، ګوره کفاره په هغه قسم کې ده، کفاره په هغه قسم کې ده چې ته دا ووایې چې زه به داسې کوم یا به داسې نه کوم په مستقبل کې، دې قسم کې کفاره وي. دا یاده کې په دې ډېر عوام نه دي پوه. لکه یو سړی دا وایي زما دې په الله قسمي چې ستا خواله به نه راځم، او بیا راغی، په دې کفاره شته؟ په دې کفاره شته. ها، زما دې وي په الله قسمي چې زه به د پلاني کره ډوډۍ خورم او بیا ونه خوړه، قسم مات کو. په دې باندې کفارې دي، او کفاره به واضح ده، تاسو ته معلومه چې هغه لسو مسکینان له خوراک یا د هغوی جامه یا غلام ازادول مري، او که دې طاقت یې نه بیا 3 ورځې روجي. هر چې دا بل قسم یې ګوره، قسم خوړل په یو خبره باندې په دروغ وه، دا جدا قسم دی، او دې ته ویل کېږي الیمین الغموس. هغه قسم چې سړي له په جهنم کې غوپه ورکوي. داسې یو سړی راغی تا ته دا وی په الله مې دې قسم وي چې په دې لاره پلانې روان و، او هغه پلانې نه و، کفاره به ورکوي؟ کفاره به شتي که نه؟ دې ته الیمین الغموس ویلی کېږي. کفاره څه ده؟ دا دومره خطرناک قسم دی چې د دې داسې څه کفاره نشته چې ته په مال کې ورکړي، بلکې توبه به وباسي، الله ته به واپس کېږي، الله ته به ژاړې، که الله وغوښته معاف به دې کړي. نو دا قسم سخت دی که دا اولنی؟ څه دلیل دی چې دا اخرنی سخت دی؟ ځکه چې کفاره یې نشته. لکه کله نا کله دا بعض خلکو دا مطلب وي چې دا کفاره پکې نه وي، نو دا کار څه دی؟ یعنې دا هغه بل نه ښایي، نه کفاره باندې خو معاف شي. دلته خو تا دی توبه به وباسي، الله ته به ژاړي. لکه یو سړی دی قصدن عمدني روجه پرېښوده، راجح قول مطابق چې زموږ په زړه مطمئن دی دا روجه که دی 1000 کاله ونیسي الله یې ترنه قبلوي، نو دی به څه کوي؟ دی به توبه وباسي، الله ته به ټول عمر ژاړي دې ګناه باندې. ها، بل طرف ته مولیان څه وایي بعض چې چا لکه دا کمزوره قول دی، چا یو ورځ قصدن عمدن روجه پرېښوده، دی به 2 میاشتې پرله پسې روجې نیسي. په دې دلیل نشته، یو قول دی. اوس دا بعض به څه وایي چې زما دا خبره واوري، وایي به چې د هغوی خبره برابر ده که نه، ځکه چې په هغې کې سختي څه ده؟ ډېره ده. تاسو څه وایي سختي په کومه یو کې ډېره ده؟ کوم یو کې؟ دا چې الله یې ترې نه قبلوي، دې کې سختي ده. خو 2 میاشتې روجه ونیسي، خبره ختمه شوه. د دې داسې مثال دی لکه یو شاګرد دی مدرسه کې اسکول کې د هغه نه غلطي وشوه، استاد ورته وایي زه ورکېږه ځه ګرځه اوس، او هغه بل ته دا وایي په تا باندې 10 ریاله جرمانه ده، 10 ریاله راوړه خبره به برابر شي. د کوم یو استاذ یعنې کومه معامله سخته وه د چې شوې شروي زه بس اوس ګرځه معافیانې غواړم. نو دا دویم قسم الیمین الغموس دی، ته په دې ځای دا جهنم کې دله غوپه درکوي. خو دا چې کله په دروغو سړی وخوري، اوس که چېرته سړی قسم وخوري په یو خبره باندې چې هغه کار داسې شی و او هغه کار داسې نه و، او د ده مطلب قصدن دروغ ویل نه و، نو الله یې په دې نه رانیسي، ځکه چې دی په دې ګمان کې او په سوچ او فکر کې خطا شوی دی، نور قصدن عمدن قسم نه خوړو. تاسو اوس په دې مسله پوه شوئ که نه؟ که نه هسې موږ دومره اوږد تفصیل وکړو. ها، اخرنی سوال به وویلو. دا یو ورور سوال کړی دی چې ما دا منښته کړې وه چې زه به
مال ورکوما چې هغه ما مبلغ یا هغه عدد ما خاص کړو چې دا به زه غریبانانو له ورکوم فقیرانو له. اوس هغه منښت او نظرانه زه پوره کول غواړم، خو یو ځوان مې ولیدو او د هغه نه خبر شوم چې هغه ځوان واده کول غواړي خو پیسې ورسره نه پوره کېږي د واده. ایا زه دله پیسې د دې منښتې دا ورکولی شم چې ما منښته کړې چې زه به غریبانانو له ورکوم چې دی پې واده وکړي؟ الجواب، ګوره زمونږ دا خلک په دې نه دي پوه چې دا فقیر څه ته وایي. لکه موږ پښتانه فقیر څه ته وایي چې لارو کوڅو کې ګرځي او لاسې نیولي او کپړې شلېدلي او په فوټپاتو ډکېږي، دا فقیر دی. فقیر څه ته وایي؟ تاسو ته دا پته شته؟ فقیر دوه قسمه وي. یو هغه فقیر چې هېڅ ورسره نه وي، یو هغه فقیر چې څه ورسره وي خو هغه یې پوره کېږي نه. لکه یو سړی دی کار له ځي په پاکستان کې مزدورۍ له ځي او د هغه 500 روپۍ تنخواه ده، او بل هغه تپوس کې په ده به زکات کېږي؟ غریب خو یې نه دی، فقیر خو نه دی، خو یې کار له ځي، کار له ځي خو په 500 روپۍ کېږي او فقیر دی. تنخواه یې شتي خو د تنخواه خو نه پوره کېږي، خراجات کارونه هر څه ډېر مسلې 500 روپۍ به څه کوي؟ 500 روپۍ باندې خو غاښ نه ګرمېږي، 500 روپۍ څه کوي؟ څه ګزاره کېږي هلته 500 روپۍ؟ دی فقیر نه شو؟ دا فقیر دی، غریب دی. نو چې یو سړی دی مال ورسره شتي خو دا مال یې د خوراک څښاک نه پوره کېږي، د کور د اوسېدو نه پوره کېږي، د بچو نه پوره کېږي او د نکاح نه پوره کېږي. لکه چې دی نکاح دې دپاره کوي چې دی د ګناهونو نه بچ شي او د نکاح نه پوره کېږي، دیم غریب دی. بلکې دا رور خو د منښتې خبره کوي، بلکې دا هغه فقیر دی چې دله زکات نه م ورکولی شي. نو منښته خو له ورکولی شي. نو که چېرته یو کس منښته وکړي چې زه به غریب له پیسې ورکوم یا غریبانانو له، او بیا یې دته څوک داسې میلاو شي چې هغه نکاح کول غواړي او د نکاح طاقت یې نه وي، نو دا سړی هم په غریبانانو کې شمارلی کېږي، د ده سره مرسته کولی شي او د نظرانې او منښتې د پیسې دله ورکولی شي. په دې باندې به اکتفا وکړو او باقي سوالونه ډېر پاتې شو، خو دا به انشاءالله پر روان نشست کې د دې جوابات کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.